روزه میاشت رااله هغه متعلق یو څو ضروری خبرې ستاسو مخ کې عرض کول الله فرمایي چې اے هغه کسانو تاسو ایمان راوړی دی کتب علیکم الصیام پر شوی د پتاسو باندې روزه کما کتب علی الذین من قبلکم لکه څنګه چې فرشوی و په هغه خلق باندې چې کوم تاسو نه مخ کې تیر شي نو روزه تمام امتونو باندې فرض و دار چا شان مناسب روزه عزیزانو یوازې خوراک سکاک نه خولې بندولو ته نه وایي روزه به هر شي نیسئ د سترګو به هم روزه غلط کار ته به پکې نه ګورئ د غوږونو به هم روزه غلطې خبرې به پکې نه اورئ د خپو به هم روزه غلط ځایونو ته به پکې نه ځئ د لاسونو به هم روزه غلط څیزونه ته به یې نه اچئ نو روزه یوازې خوراک سکاک نه ځان بندولو ته نه وایي روزه د دې ټولو څیزونو نامه ده بعضې ائمو تر دې پورې لیکلي دي چې که چا په روزه کې غیبت وکړو پردي بدې وویلې د خپلو مفادو دپاره په دې روزه ماتېږي خوله به هم چې دی په غلط شي باندې نه استعمالوي ژبه به په غلط شي باندې نه استعمالوي دا احتیاط به هم کوئ